د ملي دفاع وزارت د بغلان ولایت د سیلاب ځپلو سره د مرستې امر وکړ. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ملي دفاع وزارت رهبرۍ د بغلان ولایت له سیلاب ځپلو سره د عاجلو مرستو رسولو لارښوونه وکړه. د هیواد په شمال ختیځ زون او په ځانګړې توګه د بغلان ولایت له سیلاب ځپلو سره چې په پایله کې ګڼ شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي، د مرستې او سملاسي حل په موخه د ملي دفاع وزارت رهبرۍ د 217 قول اردو او د ملي اسلامي اردو ټولو افسرانو او انجنیرانو لوا او هوایي ځواکونو ته امر کړی چې له ټولو شته امکاناتو سره د دغې پیښې له قربانیانو سره له هر ډول مرستې کولو څخه دریغ ونه کړي. دا په داسې حال کې د هیواد هوایي ځواکونو د هوا په ښه کېدو سره نن سهار په یادو شویو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي او تر 100 زیات ټپیان 217 عمري قول اردو او روغتون ته لیږدولي دي. او همداراز د ملي دفاع وزارت د بیړنۍ حالت په اعلانولو سره له مستحقو کسانو سره د خوراکي توکو، مصالحو او اولیه مرستو د ویش بهیر هم پیل کړی دی. هیواد د ملي اسلامي اردو منصوبین د خپلو خلکو او پولیس د خدمت لپاره په کلک هوډ سره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. د ملي دفاع وزارت رهبرۍ د دغې غمجنې پیښې شهیدانو ته د الله جل جلاله له دربار څخه د جنت الفردوس او کورنۍ ته د صبر جمیل غوښتنه کړې ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.